امام باقر علیه السلام هغه خدمت کې یو کاس راغللو ابن رسول الله ایتا ملاقات د پاره حضرت لالم ډیر وریا صحراوانو کې ما سفر وکړو زه راغللم نو کله حضرت لالم یوه ډیره طولني صحرا وه هغې صحرا کې ما سره کوم سواري وه هغه باندې د خوراک و د چیکاک اوبه و لږ نغان وغیره دا سامان و ما سره څه مکه صحرا کې که چې ته وږی شم ویې خورم ویلې خوب ورباندې راغلو ویلې څملستم هلته کله چې خوب نه پاڅېدم سترګې مې خلاصې شوې ومې لیدل چې هغه نه واز شته دی نه د خوراک چیکاک سامان شته هیڅ نشته ابن رسول الله واقعا زه ډېر زیات خوفناک شولم ډېر وډار شوم چې دغې صحرا کې دغې لوږې او تندې حالات کې مرګ دا د ما لپاره ډېره سخته دی زه به څنګه لوږې حالات کې مړ کېږم زه دغه ته ډېر خفه وم ویلې بیا څه وشول ویلې هغه نه بعد لږه څه لحظه لږ څه وخت تېر شو ومې لیدل چې هغه سوري هغه واس ایما طرف ته روان دی و هغه د خوراک سامان هغه اوبه و چیکاک سامان ورباندې یخی دی ابن رسول الله زه ډېر خوشحال شولم ویلې څومره خوشحال شولې ویلې ابن رسول الله که چیرې الدنیا و ما فیها زه به دا وایم چې دا زر و څوره مال و زر دي متاع دي دا ټوله یې ماته دپاره راکړي وی لاس کې زه مالک جوړ کړی وی زه به دومره خوشحال نه وم لکه څوره هغه ټایم زه خوشحال شولم نه امام باقر علیه السلام د ورته وایي چې ای بنده خدا دینه زیات الله رب العزت خپل بنده نه خوشحالیږي کله چې هغه خدای طرف ته راشي هغه توبه وکړي خدای دی چې بنده مونږ لپاره خدای څه احتیاج دی محتاج ما و تا یو ذلیل ما و تا یو انت العزیز معنى الذلیل وهل يرحم الذلیل الا العزیز انت المالک وانا المملوک وهل يرحم المملوک الا المالک مناجات امیر المؤمنین وکسي زه محتاج یم زه ذلیل یم زه کمزور یم زه ضعیف یم د خدای مقابله کې ایدی په باوجود الله رب العزت ته چې کله ما ته راشي ته یو قدم راواخي زه اوه قدمه درڅوم که ته هغه راشي آرام سره راشي قدم سره راشي زه هروالي سره درڅوم هرواله مطلب حج کوم طواف کوي کعبې نه خلک تبیږي چې هغه یو جاګینګ غونته دی چې نه تیز رفتار دی نه ورو دی هغه حالات کې زه تا ته راڅوم که ته هروالي سره راشي الله رب العزت زه منډې کې درڅوم زه ته شیرګ نه زیات تا سره نږدې یم زه ته هغه مور چې هغې باندې ته ډېر ګران یې چې هغه خپله لمده ځای باندې څملستله ته یې وچ ځای باندې څملولي که چیرې تا تبه وه تبه د مور ته لګېدله که چیرې ته وږې وي خپلې خولې نواله یې تا ته ډېر کړله خو ته یې موړ کړلې هغه مور څومره مهربانه چې هغه مینه واقعا مخلصه مینه دی خو الله رب العزت چې نه هغې مور نه زیات زه الله تا دپاره نږدې یم نو ویلې دغه خدای مو پرېښلی دی په کار دی هرې معاملې کې که واده دی که دکانداري دی که خرید و فروغ دی که ځای جوړوله دی که هر یوه معامله دی ما ته په کار دی خدای ورکړي راولو وکسو دا معاملې باندې خدای راضي دی که خدای راضي نه دی دې ته ویلی شي تقوا لہذا رسول اکرم چې اذا اردت ان یحبک الله که چیرې تا دا اراده وي چې الله رب العزت نی زه ګران شم فخفه بیا خدای نه خوف حاصل که و تقوا حاصل که